په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس د افغانستان اسلامي امارت د کابینې غړو د داخلي او بهرنیو هیوادونو استادانو په ګډون سره پیل شو. یاد کنفرانس ته 250 داخلي او بهرنیو استادانو او څیړونکو خپلې علمي څیړنیزې مقالې رالېږلي چې 140 به په کنفرانس کې وړاندې شي. د یاد کنفرانس په پرانیستي مراسمو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وویل چې اسلامي امارت په هیواد کې په قاطع ډول د ځنګلونو وهل منع کړي دي. دا به زموږ تاسې په دې رابطه باندې مسؤلیت وي چې زراعت وزارت په دې رابطه زیات مسؤلیت لري چې د شاړو ځمکو په ادبولو کې همکاري وکوي، د ځنګلاتو په وهلو کې مخنیوی وکوي. تاسو ته به معلومات وي چې ځنګلونه په قاطع ډول باندې اوس بند دي او دا د اسلامي امارت یو ښه مسؤلیت دی چې سرته رسولی. دغه راز د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب ویل چې ښکېلاګرو پر موږ د فزیکي یرغل ترڅنګ زموږ اقلیم هم زیانمن کړی او دغه ظلم باید ودروي. اوسنی چې کوم چاپیریال فساد خواته روان دی او د تودوخې درجه مخ پر لوړېدلو ده، د بارانونو کمی ده، یو خو معنوي اسباب دي رب جل جلاله هغه اسباب هم راستولي، الله تعالی دې موږ متوجه کړي چې هغه تر پوته هم متوجه شو. په ظاهري اسبابو کې هغه نړیوال چې څه کاروي چې پر هغه مظلومو ملکونو باندې کم اثرات راغلي، د هغو ظالمانو څخه مو دا غوښتنه ده چې نور د خپل ظلم ته د دې مظلومو انسانانو د دې مظلومو ملکونو په اړه باندې خاتمه ورکړي. موږ تاسې دلته په فزیکي شکل باندې هم د دې راغلو اشغالګرو دا مشکلات ولیدل. د بمونو مور یې را باندې استعمال کړله، زموږ ښایسته باغونه یې پر هغه کې سړکان وایسته، د مابینه یې یوړله، ښایسته ښایسته درختې هغه به پریم کارټ پر راوګرځوي، د مابینه به یې یوړې، سرسبزي یې را ختمه کړله، درختې یې را ختمې کړلې او مختلف مشکلات یې راته جوړ کړل. هغه اسباب یې استعمالول چې زموږ ستاسې هوا او فضا یې ټوله تر اوسه پورې ککړه ساتلې ده. نوموړي له سکتوري وزارتونو وغوښتل چې د یاد کنفرانس له څېړنو په خپلو پالیسیو او طرحو کې ګټه واخلي. د دغه موضوع سره ضربط ادارې د هغو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د قدرمنو اساتذو د تحقیقاتو د څېړنو څخه استفاده وکړي تر څو په ګډه باندې وکولی سو چې یو آباد او سرسبز افغانستان ولرو. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا وویل چې نړیوال د بشریت ژغورنې په نوم تشریفاتي غونډې کوي. دغه موضوعات په نړۍ کې ډېر تشریفاتي بحث کیږي، دغسې موضوعات په نړۍ کې ډېر شکلي بحث کیږي، خو د موږ او تاسې په ثقافت کې او په تاریخ کې شکلیات ماضي د شکلیاتو دپاره معتبر دي، خو د اساسي او جوهري مسایلو په اړه بحث هغه عمیق وي. هغې کې موږ یوازې خبره نه منو، هغې کې موږ عمل هم غواړو. داسې یو کار چې یوازې شعار لري او هغه عمل نه لري په اسلامي ثقافت کې د دې کوم مثال نشته دی. همداراز د یاد کنفرانس په پرانیسته کې د اسلامي امارت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، د کلیو او پراختیا، د ښار جوړونې، د عامې روغتیا د چارو ادارې لوی رئیس، د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس، د پوهنتون مشرتابه پلاوي او د بهرنیو هیوادونو څیړونکو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ پر لاملونو، ستونزو او حل لارو خبرې وکړې. د اقلیم بدلون نړیوال 3 ورځني کنفرانس له مقالو څخه به د سکتوري وزارتونو د پالیسیو او طرحو په جوړولو کې کار واخیستل شي او لیکوالو استادانو ته د مالی امتیازاتو ترڅنګ په ترفیع کې حسابیږي. لوړو زده کړو وزارت په روان کال کې 3 ملي او 1 نړیوال کنفرانس دایر کړی او په همدې کال کې 3 نور ملي او 1 نړیوال کنفرانس په پام کې لري. د یاد کنفرانس لا پرانیستي وروسته په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس په ویاړ د داخلي تولیداتو نندارتون پرانیستل شو. وحدت در نظر امارت در نظر